د کیسې پیل. د سهار پر 10 بجو به خپلې دندې ته خوځېدم. زما دا عادت دی چې په لوړو ګامونو او ټیټ سره د خپل مقصد پر لورې وړاندې ځم. زما ادارې ته په 200 متریزه واټن کې د یوه کوردي د کور کنډوالې پر ځای پاتې دي. د خپل آبادۍ پر وخت یوازې یو لوی انګړ چې په خټو ودان شوی و. طوله وارز یې 3.5 کې او لوړوالی 3 و چې یوه وړه دروازه یې درلوده. د هوا او رڼا د راننوتو لپاره یو د شمال خوا په دیوال او بل هم په چت کې 2 سوري ورکړل شوي وو. دا خونه به له هغه مهاله چې په دې سیمه کې اوسم او څه مې په یاد دي، لومړی د یوه کوردي کورنۍ، یوه زړه میرمن او سړی، 3 ماشومانو او یوې 18 کلنې جنۍ کور و. څرنګه چې پوخ بنسټ یې لا نه لاره، د ورښتونو او لمر له کبله یې د 3-4 کلونو په موده کې دیوالونو لوی چاودې پیدا کړې، نو د روان خطر له کبله هغه کورنۍ ورڅخه ووته. دې کورنۍ د وتلو پر وخت د دې کور یوازینۍ سینګارونکي توکي یعنې وړه دروازه هم وکښله. د دې کور یوازیني سینګارونکي توکي یعنې وړه دروازه یې هم وکښله او له ځان سره یې ویوړه. لنډه دا چې دا د هغه کور وضع ده چې زموږ تاریخ پکې ښخ دی او موږ غواړو یو عبرتناک درس له ماتو دیوالونو او د وران چت له لاندې راوباسو او د بشر د جنایتونو او د مظلومانو په تاریخ کې یوه په وینو لژنده پاڼه ورزیاته کړو. هماغسې په بیړه روان وم او د هغه کور له مخې تېرېدم چې تر ننه دننه نه وم ورغلی. له کور څخه یوه نرۍ چغه راته رغوږ شوه. نو څرنګه چې مې په دې سیمه کې داسې ډېر غږونه اورېدلي او څه له پاسه ورسره عادت وم، نو په پیل کې مې ورته ډېر پام ونه کړ. ما ویل د نورو موجوداتو په شان به دا هم یو موجود وي چې د سړو یا هم لوږې له کبله یې دې انګړ ته پناه راوړې وي او ځان ته یو لنډمهاله پناه ځای ټاکلی دی. د سړو یا هم لوږې له کبله یې دې انګړ ته پناه راوړې او ځان ته یو لنډمهاله پناه ځای ټاکلی دی. غږ ته مې ارزښت ورنه کړ او له هغې سیمې لرې شوم او خپلې ادارې ته ورغلم. خو نه پوهېږم دا چغه د څه شي وه چې تر دې 2 کلن ځنډ وروسته مې بیا هم په غوږونو کې اوسېږي او ځوروي مې. د خپل میز تر شا ناست یم، په ظاهره خپل اداري کارونه ترسره کوم، خو د هغې چغې ازانګه مې د وجدان په غوږ کې د بدمرغۍ او ویر نغمه غږوي او په ټوله معنا مې د خپل زیرو بم د ترنم په اورېدلو بوخ ساتي. که هر څومره هڅه کوم چې له دې خیال او فکر څخه لرې شم او د هیرولو لپاره یې ځان ته پلمې ولټوم، خو بیا هم دا چغه په ډېر شدت سره د زړه په غوږونو اورم. له ځایه اوچت شوم، په دفتر کې مې 2 قدمونه ووهل، بیا هم ونه توانېدم چې ورڅخه ځان وساتم. له دفتر ووتم او په بڼ کې مې ګرځېدل پیل کړل. په غرونو کې مې د کورونو منظرې ته کتل چې د غالبوزو د زالو په شان پر غونډیو غځېدلې وه، خو احساساتو مې له سترګو سره ملګرتیا نه کوله، بلکې زما د وجدان هغو نغمو ته یې غوږ ایښی و چې د غوږونو له لارې وررسېدلې وي. اخر د دې لپاره چې دا لالهندي پای ته ورسوم، دفتر ته ننوتم. خپله خولۍ، کورتۍ او امسا مې راواخیسته او د باندې ووتم. دا چغه د رحم او شفقت غږ چې زه یې ځان ته بللم. دا د انسانیت اوازو چې زما تر غوږونو رارسېده، د وجدان نغمه وه چې زه یې مخاطب کړی وم. لنډه دا چې داسې یوه کړیکه وه چې د آدم د اولادې له جنایتونو او ظلمونو څخه راولاړه شوې وه او له انسانانو څخه یې مرسته غوښته. رښتیا هم دا لاره څومره اوږده ده، هر څومره چې وړاندې ځم او وړاندې کیږم بیا هم نه رسېږم. دا ورانه کلا زما د تلوسې خونه ده. ما یې پر دیوالونو سترګې ګنډلې چې د راتوی شوو خټو او خښتو له سوریو څخه یې اورورینه وړانګه تیاره او تنګ انګړ ته وغځوم او د بدمرغیو په څپو کې خپل مقصد ولټوم. خو له بده مرغه هغه کله چې زما د اروا سترګې کوي، ظاهري سترګې مې ترې عاجزي دي. خو 200 متره لار څومره اوږده ده. لکه چې وررسېدم، ځکه هغه ټکان ورکوونکې غمجنه او نازکه نغمه له نږدې اورم.
د دروازې په ځای کې مې دواړو خواو ته پر لمدو دیوالونو لاسونه تکیه کړل. په سترګو مې زور واچوه چې د غمکدې په دې کنجونو کې د چغې خاوند پیدا کړم. پر دې مهال مې یوه حواس هم کار نه کوه. ټولو ظاهري او باطني احساساتو مې په سترګو کې تمرکز پیدا کړی و. څو دقیقې حیران ولاړ وم او کتل مې. په دې وخت کې مې یو ډېر زړه بدونکی او بد بوی تر پوزې شو چې په هیڅ ډول د زغم وړ نه و. ایله پر سدېدم او طبیعي حالات ته راګرځېدم چې د څو زړو ټوټو او خورو ورو مالوچو له لاندې څخه چې یوه ورځ به خلکو ورته بړستن ویل یو غږ اوچت شو: ووځئ، دا بد بوی مو ځوروي. پرېږدئ له خپلو بدمرغیو سره د خپلو تورو ورځو په غیږ کې چې د همدغه ستاسو انسانانو د جنایتونو پایله ده. خوشحاله واوسم او د فلاکت په دې انزیوا او بدمرغۍ کې له انسان او انسانیت څخه لرې خپله وروستی ساه وباسم او له زهر لړلي ژوند څخه مې خلاصه شم. لاړ شئ او ما د ذلت او محنت په سین کې یوازې پرېږدئ. زه ولاړ یم او اوښکې تویوم. لا هم له شي څخه خبر نه یم او د هغه موجود په اړه معلومات نه لرم چې زما په وړاندې پلتۍ وهلې او پر دې لمدو خاورو ناست دی. خو زه یوازې یوه جنۍ وینم له هغه جنس څخه چې ټوله نړۍ تر خپل واک لاندې راوستې. دا جنۍ له بسیارې بدمرغۍ او خواریو سره لاس و ګریوان ده. لنډه دا چې له هغه موجود څخه یو جنس دی چې زه یم. تور ویښتان یې ول ول د مخ پر دواړو خواو را ایله وو. رنګ یې الوتی اننګي ننوتي وو. بدن یې د کمزورۍ له کبله د ویښته د تار غوندې نری وو. د خولې دواړو خواو ته یې د زخمونو او دانو نښې ښکارېدې چې خیره او وینه ترې څڅېدله. نرۍ شونډې سره لرې شوې. واړه څو ژیړ او خیرن غاښونه یې ورڅخه ښکاري. یوازې جذابې سترګې او وریځې دا ښیي چې 6 میاشتې یا 1 کال وړاندې به دا هم یوه ښکلې جنۍ وه. هغې تر خبرو وروسته بیا راته وکتل او په دې هڅه کې وه چې بیا هم یو څه ووایي او ما له ځانه وشړي. شاید زما پر مخ به د اوښکو څاڅکو د هغې پام را اړولی وي. وی ویل: تاسې ژاړئ؟ آیا په تاسو کې هم مینه او رحم پیدا کیږي؟ تاسې چاته اوښکې تویوئ؟ زما بدمرغیو ته؟ که داسې وي زه مو دا خواخوږي نه منم. هیله کوم لاړ شئ او بې ځایه خپل وخت مه ضایع کوئ. سره له دې چې له ژړا څخه مې ډډه نه شوه کولی، په خاکسارۍ او ادب سره وړاندې لاړم او ومې ویل: ولې ما له ځانه شړئ؟ زه ستا خدمت ته راغلی یم. تر هغه مهاله چې ته مې هوسا کړی نه یې له دې ځایه نه ځم. وی ویل: ما ته د میرمن خطاب کوي؟ حال دا چې زه تر حیواناتو خواره او ټیټه یم. ته زما خدمت ته راغلی یې. حال دا چې ټول راڅخه لرې تښتي. ته زما هوسایي او ارامتیا غواړي. حال دا چې زما برخلیک او تقدیر ذلت او ټیټوالی دی. وایم لاړ شه او همداسې مې پرېږده. ستا خواخوږي به ما ته هیڅ ګټه هم ونه رسوي. هسې دې ځان په عذاب کړی. له تا څخه همدومره مننه کوم چې زما لیدو ته راغلی. ومې ویل: میرمنې، داسې ښکاري چې ډېره ځورېدلې او ډېرې خوارۍ دې لیدلي. ستا اوسنۍ وضع ما او زما وجدان ته اجازه نه راکوي چې همداسې دې پرېږدم او زه لاړه شم. زه دې باید ساتنه او پالنه وکړم. عجیبه ده، ته له همداسې یوې ټولنې نه یې. ته هم د وجدان په معنا پوهیږي. آیا په دغو انسانانو کې چې زه یې ګورم وجدان شته؟ ډېر ښه. زه تا په خپلو خیالونو او تکلونو کې آزاد پرېږدم. خو دا به درته ووایم چې زما په اړه مو زحمتونه او کړاوونه بې ځایه ځي. وړاندې تر دې چې زما درملنه وکړې، مرګ چې ډېر راباندې ګران دی ما له ځان سره وړي. آیا په رښتیا ته له هغه انسانانو څخه یې چې زما دغه بدمرغي وزغمې او په دې ماتمځای کې مې خواخوږې ووسې؟ زه نه راضي کېږم. بې ځایه ځان مه کړوه. در څخه هیله کوم چې لاړ شه. دا حالات راباندې ګران دي، ځکه د ټولو انسانانو د جرمونو بدله په یوازې ځان زغمم او نه غواړم چې بل تن هم را سره په دغه عذاب کې شریک شي. زه یې د زغم توان لرمه، خو ته یې نه لرې. په حقیقت کې دا بیان دومره خوږ، آهنګین او زړه راښکونکی و چې له ژړا پرته مې بل ځواب نه درلوده.
څه له پاسه نیم ساعت یې سر ته ناست وم او ژړله مې. اخر له ځایه اوچت شوم، مخکه مې ورسره وکړه او د بیا کتو له ژمنې سره سم راووتلم. روان وم خو هغه پخوانی بیړه مې نه وه، د پښو سیکې مې ختلی وو، پر ځان مې یو ډېر دروند وزن احساسوه او د زغم توان مې له لاسه ورکړی وو. په لاره تلم خو بې هوډه، دې ته مې پام نه و چې څه کوم او څه به وکړم. له تصمیم وینا او کردار څخه پاتې وم. خپل فکر، اروا، عواطف او احساسات مې په هغه کور کې پریښي وو او ترې راوتلی وم. هڅه مې کوله چې د امکان تر حده ځان هوسا کړم، خو نه پوهېدم چې څنګه و له کومې لارې. بې ارادې مې شاوخوا ته کتل، څو ګامه به چې وړاندې تلم بیا به مې تر شا کتل. اخر د دې لپاره چې وخت بې ځایه تېر نه کړم، هڅه مې وکړه خپل فکرونه سره راغونډ کړم او هغه جنۍ چې په هغه ویرونکې کنده کې راښکېله ده وژغورم. تر هر څه وړاندې مې وپتیله چې یو ډاکټر ورته په پام کې ونیسم. په هغه واټ کې چې روان وم نو د ډېرو کلونو د استوګنې له کبله مې له سیمې او خلکو سره بشپړه بلدتیا لرله. د هغې سیمې هر سړی مې پېژانده. سربیره پردې دا هم راته څرګنده وه چې د دې ښار تر ټولو ښه ډاکټر په همدې ځای کې اوسیږي. نو کله یې چې کور ته ورسېدم، د کور د وره تابلو ته مې وکتل، لکه څنګه چې خلک یې په زړه پورې انځور ته په ځیر او مینه ګوري. ما هم خپلې سترګې پر هغې تابلو خښې کړې وې، لکه چې سیواد مې هم له لاسه ورکړی وي. او یا هم د تابلو په ساده معنا نه پوهېږم. په خپل ژوند کې دومره ساده شوی نه وم. په هغه ورځ مې چې هر څومره منظرې کتلې، داسې مې انګېرله چې په خوب او رویا کې یم او کوم ویرونکی خوب وینم. اخر پرست شوم، پرته له دې چې کور ته د ننوتو اجازه واخلم. د ډاکټر پوښتنه مې وکړه، وی ویل همدا اوس ډوډۍ ته راغلی دی. ومې ویل کیدای شي همدا اوس ورسره ووینم. تم نه شوم، په بیړه د ودانۍ خوا ته ورغلم. که دروازه څارونکي هغه ورځ لیونی بللی وی، دا یې حق و، ځکه په ما پسې نارې کړې، ښاغلیه ودرېږه، چیرې ځې؟ اوس ډاکټر درته راغواړم. د هغه غږ پر ځای ودرولم. هغه ودانۍ ته ننوت او تر څه ځنډ وروسته ډاکټر راغی. ورمنډه مې کړه او تر لمنې مې ونیو. ومې ویل د خدای جل جلاله او انسانیت لپاره را سره مرسته وکړه، په بې ځایه پوښتنو وخت مه ضایع کوه، همدا اوس له ما سره لاړ شه. ډاکټر هم پرته له دې چې څه ووایي خپل طبي بکس یې راواخیست او را سره روان شو. ډېر حیران شو کله چې یې ولید زه یې د خپل کور خلاف پر بل لوري بیایم. ویې پوښتلم بیا مو کور بدل کړ؟ ومې ویل نه. نو چیرې ځو؟ یو بدمرغه ناروغ ته. ستاسو خپلوان دی؟ نه، د انسانیت په نړۍ پورې تړلی دی. د هغې زما او ستا څیرې یو ډول دي او اوسنی ناروغ مو هم یو انسان دی چې تا د هغې پالنې ته بیایم. ډاکټر که زما خبرې اپلتې هم ګڼلې خو بیا یې هم منلې. دا هم نشم لیکلی کله چې ډاکټر مې هغه تیاره کور ته بوته او ومې ویل ناروغ دلته دی. دا هغه ناروغ دی چې غواړم په درملنه کې خپله ټوله پوهه په کار واچوم. طبیعت یو کس بدمرغه کوي او ټولې بدمرغۍ هغه ته وربخي. د ډاکټر تر معاینې وروسته څرګنده شوه چې تر ټولو خطرناک کار د ناروغ خوځول دي. خپله جنۍ هم نه غوښتل چې له کور څخه بهر ویستل شي. له یوې نرۍ مسکا سره یې ویل تاسې غواړئ د خپلو همډلو انسانانو لخوا راتپل شوی ذلت او بدمرغي راڅخه واخلئ؟ دا نشي کېدی، ځکه تاسې دوه کسان نشئ کولی د ټولو بشري ظلمونو او هغه څه مخالفت وکړئ چې د پاک خدای جل جلاله اراده وي. هر سړی باید یو ډول نه یو ډول مړ شي. زما مړینه هم همداسې ټاکل شوې ده. ډاکټران هر وخت د ناروغانو په وړاندې سړه سینه لري، خو د دې جنۍ خواشینونکي حالات پر ډاکټر هم اغیز وکړ او ومې لیدل چې زما په څیر یې سترګې له اوښکو ډکې شوې او په خپل کار کې حیران دی. د دې لپاره چې له وخت څخه سپما وشي نو خپل بکس یې پرانیست او د امپول په ترزي کولو یې پیل وکړ. ما ته یې وویل که غواړې چې یو خدمت ترسره کړې
نو لاړ شه د آرام لپاره یې همدلته ځای برابر کړه، یو کټ راولېږه، زه به یې د ډوډۍ او خوړو تابع وکړم. نور نو هغه کهالي په ما کې نه وه، ټول له انرژۍ او ځواک څخه ډک شوی وم. حیران وم چې څنګه مې په نیم ساعت کې د اور یو منقل، یوه نالی، یو لوی تلتک، 2 ټغرونه، سموار، ګیلاس، 3-4 غابه او نور داسې وسایل چې د یوه کس د لنډمهالې استراحت لپاره پکارو هغه ځای ته راوړل. لنډه دا چې ما او ډاکټر د هغې ځای پاک او جوړ کړ، په یو وخت کې مو کټ ورته برابر کړ او ناروغ مو په داسې حال کې پکې ځای پر ځای کړ چې په لاس کې د کاغذونو یوه بسته ښکارېده. پخوانی تلتک مو لرې کړ او اور مو ورواچوه. پر دې مهال مو دومره وخت نه درلود چې نورې پوښتنې ګروې ګنې وکړو. ټول حواس مو د هغې آرام او استراحت ته ځیر کړي وو. کله چې مو د هغې په لاس کې کاغذونه ولیدل نو د کنجکاوۍ او پلټنې حس مو په خوځېدو شو. ومې پوښتله دا پاڼې د څه شي دي؟ اوس مې دا د ژوند رازونه دي، تاسې په دې اړه د پوښتنې حق نه لرئ، خو ډېر ژر به له دې حقیقت څخه خبر شئ. زیاتې پلټنې مې وړ ونه ګڼلې. ډاکټر راته لارښوونه وکړه چې څارنه او پالنه یې وکړم، که وتوانېدم یو ځل یې ومینځم چې تر یوه حده پاکه شي او د نورو خوړو پر ځای دې شیدې او پیرینې ورکړل شي. راته وی ویل اوس دا غوره ده چې آرامه یې پرېږدو او ورڅخه لاړ شو. سبا لمر خاته مهال به بیا پوښتنه وکړو. نور نو اړتیا نه وه چې ډاکټر ته لارښوونه وکړم، ځکه هغې تر ما د هغې په اړه پاملرنه کوله. له جینۍ سره مو مخه ښه وکړه او د لنډ مهال لپاره راووتو. ډاکټر په لاره کې د هغې د درملنې په اړه نهیلي وښوده او وی ویل چې ډېر ژر به له نړۍ سره مخه ښه وکړي. موږ ډېر وروسته ورباندې خبر شولو. اوس نو کار تر کار تیر دی. د ناروغۍ پوښتنه مې وکړه. وی ویل سیل ناروغي ده، نور نو د درملنې نه ده. زه هم د ډاکټر له نهیلۍ څخه ډېر اغېزمن شوم. ومې ویل که مناسبه وي نور ډاکټران به هم راوغواړو. وی ویل بې ګټې دي، خو ستا مخنیوی هم نه کوم. زه بیا هم له هڅو څخه ډډه نه کوم. د امکان تر وروستۍ بریده به خپل هڅه او هاند وکړم. د ډاکټر د کور مخې ته مو سره مخه ښه وکړه او سره بیل شولو. له هغې تاریخي ورځې څخه 2 ورځې تېرې شوې. ناروغ یو څه ښه شو. ډاکټر مې چې وکت د لومړۍ ورځې په پرتله هیلهمن ښکارېده. په دې 2 ورځو کې ډېر وخت د ناروغ پوښتنې ته ورتلم او کله کله به تر 1 ساعت ډېر ورسره پاتې کېدم او خبرې به مې ورسره کولې. خو کله چې به مې د هغې د سوابقو پوښتنه وکړه نو ویل به یې آخر به پوه شي، ټکې ټکې ټکې، یا به یې هم یوه لنډه او معنا لرونکې جمله ویله. زه یې پاهیشه کړم. رښتیا ته ولې د یوې پاهیشې په پالنه او ساتنه خپل وخت ضایع کوي؟ په دې 2 ورځو کې پر موږ 2 تنو سربیره 2 نور کسان هم را پیدا شول چې د هغې په غوښتنه یې نومونه نه یادوم. یو تن یې بهرنی او د ښه لوړ مقام خاوندو. دوی له موږ سره هر ډول مرستې ته چمتو شول. 3مه ورځ مازدیګر مهال د ناروغ کتنې ته لاړم. هغې زګیروي کول او اوښکې تویولې. علت مې وپوښت. وی ویل زه ډاډه یم چې ډېر ژر به له ژونده خلاصه شم، نو له تا نه یوه غوښتنه لرم. غوښتل مې چې د زړه ډاډ او د ښه کېدو امید ورکړم. خو وی ویل زما خبره له ډاډه وتلې ده، زما هیلې ته غوږ شه. ومې ویل مهرباني وکړه، هر څه چې وایې منم یې. وی ویل ما چې د خپل دې لنډ بدمرغه ژوند په بهیر کې وخت پیدا کړی نو تر یوه حده مې د خپلو بدمرغیو تاریخ ګوټې لیکلي دي. زه به په نږدې ورځو کې مړه شم. هغه مهال چې له تا سره مې نه وکتلي نو په اندېښنه کې وم چې تر مړینې وروسته به مې د ژوند تاریخ ګوټې هم له منځه لاړ شي او یا به هم د داسې کسانو لاس ته ورشي چې په سپک نظر به ورته ګوري، چې څیري به یې او لرې به یې غورځوي، یا به ورپورې خاندي ملنډې به پرې وهي او زما اروا به په عذابوي. په دې 3-4 ورځو کې مې ته وازمایلې. اوس غواړم د خپل ژوند دا ګنج چې زما د ژوند په بیه ارزښت لري در وسپارم. د دې لنډ ژوند یوازینی یادګار چې راپاتې دی تا ته وړاندې کوم. هیله ده د یوې بې ارزښتې ډالۍ په توګه یې راڅخه ومنې.
ومې ویل ستا له یادګاره ډېره مننه، ډاډه اوسئ، زه به د هغه خلکو په څیر په درنه سترګه ورته ګورم چې دوی ارزښتمن ګوهر ته په هماغه نظر ګوري، زه به یې ساتم. وی ویل دویمه غوښتنه مې هم ومنه. ومې ویل مهرباني وکړه، هغه کومه یوه ده؟ وروسته تر دې چې دا پاڼې دې ولوستې نو ما به وپېژنې، که کومه ورځ یوې پیښې زما ښار ته بوتلې، که مور او پلار مې ژوندي وو هغوی ورته یې ووایه. بدرۍ د مرګ په بستر کې د داسې مرګ چې د ذلت او فحشا له بدمرغۍ څخه چې د 20مې پیړۍ د انسانانو پلورونکو د جنایتونو له کبله رامنځته شوی وو، تاسې یې هیر کړي نه یې، ستاسې لپاره یې اوښکې تویولې او ستاسو په نامه یې دردونه و سلامونه ویل. ما ته داسې غمجن حالات راپېښو چې نور مې د ژړا مخنیوی نشو کولی. له هغې سره په ژړا کې هم غږی شوم او ډیره موده پرته له دې چې زموږ ترمنځ کومه خبره ښکته پورته شي د اوښکو سیل مو روان کړی وو. اخر د دې لپاره چې هغه ډیره غمجنه نشي ژړا مې بنده کړه او ومې ویل تاسې بې ځایه دا خیالونه کوئ. ډاکټر ستا د روغتیا په اړه ډاډ راکړی او ژمنه یې راسره کړې چې ته 2 ورځې وروسته خپل ځای بدلولی شي او تر 2 ورځې وروسته به بیخي ایښه شي. زه قول درکوم کله چې د ښې روغتیا خاوند شي په ښو وسایلو سره به د مور او پلار ته ورسوم او ته به پاتې ژوند له هغې سره تېروي. وی ویل هی ډېره خواشیني یم چې زه د ډېر وروسته پیدا کړم، زه نوره ډوبه شوې یم، اوبه مې تر سره اوښتې دي، له ما پرته هیڅوک زما پر حال نه پوهیږي. زه ډېره کړېږم او پوهیږم چې د ژوند څراغ به مې ډېر ژر مړ شي. له بلې خوا د ژوند کولو هیله هم نه لرم، ځکه د نیکمرغۍ پانګه مې له لاسه وتلې ده او خپل ژوند ته هیله او لیوالتیا هم نه لرم. ومې ویل د نیکمرغۍ پانګه دې څه وه؟ په خپلو یادښتونو کې مې لیکلي دي، په هغو کې به یې پیدا کړې. پر دې مهال ډاکټر راننوت او د هغې پوښتنه یې وکړه. ما هم د خپلو خبرو اترو یوه برخه او د هغې نهیلي ورته څرګنده کړه. ډاکټر خپل حالات ته تغییر ورکړ او وی ویل تر دې وروسته داسې خیالونو او سوچونو ته په ذهن کې ځای مه ورکوه. پر دې مهال ډاکټر راننوت او د هغې پوښتنه یې وکړه. ما هم د خپلو خبرو اترو یوه برخه او د هغې نهیلي ورته څرګنده کړه. ډاکټر خپل حالات ته تغییر ورکړ او وی ویل تر دې وروسته داسې خیالونو او سوچونو ته په ذهن کې ځای مه ورکوه. زه در سره ژمنه کوم چې ډېر ژر به ښه شي او د ناتوانۍ له بستر څخه به اوچته شوې. بیا یې د بل امپول په ترزي کولو پیل وکړ. تر 15 دقیقو وروسته هغه 2 نور ملګري هم چې زموږ نوي دوستانو راننوتل. هغوی د ناروغ ډوډۍ له ځان سره راوړې وه. ټول په هغه کوټه کې کېناستو. بدرۍ هر یوه ته په ځیر وکتل او زیاته یې کړه 2 میاشتې وړاندې چیرې واست چې زما ملګرتیا مو کړې وې او زه مو پریښې نه وې چې له دې بدمرغۍ سره لاس و ګرېفان شم. وروسته یې په داسې حال کې چې اوښکې روانې وې له هر یوه څخه مننه وکړه. موږ هم تر ډاډ وروسته ورسره ژمنه وکړه چې د هغې په اړه به له هېڅ ډول مرستې څخه ډډه نه کوو. ډاکټر وویل تر دې زیات یې مه ځوروئ، آرام ته یې پرېږدئ. ټول راووتلو او خدای پاماني مو وکړه. د وتلو پر وخت یې وویل ښاغلیو له تاسو څخه یوه هیله لرم. ټول وویل مهرباني وکړه. وی ویل سبا سهار چې کله خپلو دندو ته تلئ یو وار زما لیدو ته راشئ. ټولو ومنله او د سبا د بیا لیدو ژمنه مو سره غوټه کړه. ما ته یې مخ راواړوه او وی ویل له تا سره د 2 دقیقو لپاره څو محرمانه خبرې لرم. نور خلک وتل، زه یوازې پاتې شوم. وی ویل آیا زما یادګار مني؟ ما هم ډیره لیوالتیا وښوده. هغې د خپل بالښت لاندې یوه پنډه کاغذونه راوکښل او راویسپارل. زیاته یې کړه که څه هم دا پاڼې منظمې نه دي خو ما هر یوې ته نومره ورکړې. بیا یې ویل آیا پوهیږي چې سبا سهار ته مو ولې راوغوښتلاست؟ نه، کله چې سبا راشي نو زه به مړه یم. بیا مې ډاډ ورکړ او ډاکټر خبرې مې ور یادې کړې چې باید دا ډول خیالونه پرېږدي. نور یې څه ونه ویل. 2 څاڅکي اوښکې تر سترګو تویې شوې او وی ویل دا څاڅکي هم ستا د مینې په یاد د دې 2 ورځو زحمتونه وبخه. زما اروا به ستاسو ښېګڼې هېرې نه کړي. د خدای جل جلاله په دربار کې به درته دعاګانې کوم. بیا یې له ما هیله وکړه چې لاس مې ښکل کړي.
زه هم د یو ورور په توګه ورفراندې شوم او تندی مې ورښکل کړ. په ډېره خواشینۍ او غمجن حالات ورڅخه راووتم. یو نوکر مو ورته پرېښود چې اړتیاوې ورپوره کړي او د شپې د ساتنې لپاره پاتې شي. نورو ملګرو پوښتلم څه یې وویل؟ یوازې زما په وسیله له نورو ملګرو څخه مننه کوله. ولې سبا سهار ته وغوښتلو؟ نه پوهېږم. مخه ښه مو وکړه او هر یو د خپل کور خواته روان شولو. زما بیړه وه چې ژر کور ته لاړ شم او هغه پاڼې ولولم، همداراز د هغې له برخلیک څخه خبر شم. د شپې 9 بجې وې چې کور ته ورسېدم. تر ډوډۍ وروسته مې د پاڼو په لوستلو پیل وکړ، د دې لپاره چې لوستونکي هم ترې خبر نشي. نو دلته یې هم رانقلوم.